سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ملګري پوښتنه کړې ده چې که څوک دوماندیازي وخت کې کاف ته دومان وکړي او بیا کله دې اسناد واخلي څه وخت بعد آیا دغه دې منځ کې څومره وخت تېر شوی دی دغه پیسې به کاف ورکوي او که نه ورکوي. دې په اړه هم ما ویډیوګانې مخکې جوړې کړي. خیر که چاته معلومات نه وي نو دا ویډیو دې حتما وګوري. زه مکمل تفصیلي په دې خبره کوم. اول خو که تاسو چې دوماندیازي یاستئ تاسو بالکل حق لرئ چې تاسو کاف ته دومان وکړئ، کاف ته لاړ شئ، فورمه یې ډکه کړئ او دومان ورته وکړئ. بله دویمه خبره دا ده چې هر کله تاسو اسناد واخیسته، دې میاشت کې کال بعد هم اسناد واخیسته، 8 میاشتې 10 میاشتې بعد 2 کاله بعد څومره وخت تېر شوی دی، آیا تاسو د غیسا یا دغه د کاف پیسې چې کوم درکوي د دې حقدار یاست او که نه تاسو بالکل حقدار یاست، تاسو به بالکل پیسې اخیستلی شئ. خو هغې کې دا دی چې تاسو به دغه څومره میاشتې چې تېرې شوي منځ کې څومره وخت تېر شوی دی ټول به تاسو ډکلغاسون کوئ. دا به ورځئ، هغه تاسو ته فورمې درکوي. که چېرې ستاسو اپلیکیشن موبایل اپلیکیشن کې هغه نه کېږي نو تاسو به د خپل کاف نه فورمې واخلئ او هغه ډکلریشن به تاسو وکړئ، ډکلغاسون به تاسو وکړئ. یو بله خبره دې کې دا ده چې اوس یو کس دی هغه مثال د وفي 440 روپۍ اخیستلې، غیسا چې کوم د هغه 580 روپۍ دي فلحال په دې وخت کې. نو د 580 نه چې 440 لرې کې دا پاتې کېږي تقریبا 120 روپۍ. نو دغه کم وخت کې چې تاسو څومره میاشتې منځ کې تېرې شوي دي کې تاسو د وفي نه روپۍ اخیستي، نو دغه د وفي روپۍ به ترې منفي کوي، نو 120 روپۍ به تاسو ته د میاشتې هغه درکوي، ستاسو حق کېږي. دغه یې پروسه ده. نو بالکل تاسو حقدار یاستئ چې تاسو د کاف یعنې دغه غیسا روپۍ واخلئ. هر کله چې تاسو اسناد واخیستل بیا خپل کاف ته ورشئ. کاف ته هغه چې کومې ورقې تاسو ته راغلي، تاسو کله دومان کړی کاف ته او دومان هغې نه بعد چې کوم تاسو ته هغو ستاسو نومیغو د لکاتر تاسو سره لېږلی و هغه خط به ځان سره اوسئ، کاف ته به ورشئ خپل کاف ته او هلته به تاسو دومان وکړئ. نو هغه به تاسو ته څه ورقې درکړي فورمې، هغه به تاسو ډکې کړئ. پروسه چې کله تکمیل شوه څومره چې ستاسو پیسې حق کېږي هغه به تاسو له درکړي. نو بالکل تاسو پیسې اخیستلی شئ، دا ستاسو حق دی، تاسو کولی شئ بالکل. نو مننه ملګرو، که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه ته زما په یوټیوب چینل تاسو په کمنټ سیکشن کې خپله پوښتنه پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به تاسو ته حتما جواب درکوم. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم، په مخه مخه